ستړي مسئ ښه راغلاست. په ناوې کې کومې ساحې تر دولتي پوښښ لاندې دي؟ د طالبانو د عمري عملیاتو له پیلېدلو سره پر دغه ولسوالۍ کوم امنیتي تاثیر سوی که نه دی؟ د خلکو او پولیسو ترمنځ همغږي څنګه ده؟ خپله د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي څنګه ده؟ د دوی ګډې ګزمې شته که نشته؟ نن په ځانګړې مرکه کې پر همدغه او دې ته ورته مسایلو په اړه د ناوې له امنیه قومندان سمون مل احمد شاه سالم سره خبرې کوو. ښه راغلاست ښاغلی قومندان صاحب. ستاسې تر امنیتي پوښښ لاندې کومې ساحې دي او داسې د ناوې اړوند داسې سیمې شته چې هغه له دولتي پوښښه وتلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر هر څه دمخه د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته او تاسو راغلو مېلمنو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. جناب احمدي صاحب د ناوې په ولسوالۍ کې الحمدلله تر اوسه داسې ساحه نشته چې هغه دښمن تر ترسد لاندې او امنیتي ځواکونه هلته سلطنت ولري. د ناوې مربع ساحه 1400 کیلومتره ده چې هغه ټوله زموږ په لاس کې ده. زموږ قواوې په هغه ساحو کې مختلفو ساحو کې چې دښمن د مرجع پر استقامت باندې په بعضو نکاتو کې پروت دی، نو مخ په مخ نیغ په نیغه هلته د دښمن په مقابله کې ناست دی. دښمن هېڅ توانایي نه لري چې د ناوې ولسوالۍ ته راسي او د ناوې ولسوالۍ کې ګډوډي جوړه کړي. بل خپله ستاسې امنیتي قواو ترمنځ د همغږۍ څرنګوالی څنګه دی؟ 100% کې اطمینان در کوم. جناب احمدي صاحب موږ په خپل مابینځ کې یو پروګرام دلته لرو چې هغه مو سره جوړ کړی دی. دلته زما سره 2 کنډکه پراته دي. د اردو ملي چې کنډکي اول دی او کنډکي 4 دی. خپله د ناوې ولسوالۍ امنیه قومنداني ده، ملي پولیس او مالي پولیس دی. نو موږ په خپل مابینځ کې دلته یو داسې پروګرام جوړ کړی دی چې تقریبا 4-5 انوې زما سره دلته کتایي منتظره کې ولاړې دي. اما دا چې موږ هېڅ وظیفه بله نه ځینې اجرا کوو او 4 انوې په کنډکي اول کې ولاړې دي، 4 په کنډکي 4 کې ولاړې دي. عیانا چې د دښمن پر هره پوسته پر هر کمربند باندې انداخت وکړي، هلته دغه وکړي، موږ اجل دغه پرسونل او دغه انوې د دوی په کومک باندې هلته ورسوو چې هلته پرسونل هم رالاخي او دښمن ته سخته ضربه موږ ورکولی شو. دولت د سږ کال لپاره د شفق او د دولت وسلوالو مخالفینو د عمري په نوم عملیات پیل کړي دي. دغو عملیاتو پر ناوې باندې کوم اغېز کړی؟ نه، ناوې هېڅ مشکل نه لري، ناوې هېڅ ستونزه نه لري. پرسونل یې هم د موراله ډک دي او عام خلک یې د دولت ملګري دي. دښمن څو واره څو پلانونه دلته جوړ کړي دي چې غواړي د ناوې په ولسوالۍ کې ګډوډي جوړه کړي او د ناوې خط مات کړي، خو دوی خپل هڅه او خپل هر څه زور استعمال کړی دی. د ناوې په ولسوالۍ باندې تر اوسه کامیابه نه دي راغلي. نور ستاسې پر وړاندې باندې که امنیتي که سیاسي که ولسي یا نور اړخونو څخه څه ډول چلنجونه او ننګونې موجودې دي؟ ستونزې موږ نه لرو د ناوې په ولسوالۍ کې. عام خلک هم د دولت پلویان دي او یوازینی لامل د دغه عامو خلکو چې د دولت پلویتوب کوي، یوازینی لامل هم دغه دی چې هغه زما سره د دوی بچیان، د دوی اولادونه زما سره دلته په صفوف کې ولاړ دي. د ناوې په ولسوالۍ کې موږ بغیر د ناوې پولیسو، د ناوې خلکو بل څوک دلته موږ ځای پر ځای کړی نه دی. ټول دغه د ناوې پولیس دي چې د دې سره دغه دي. نو طبعا چې د یو چا زوی او وراره یا اولاد په پولیسو کې ولاړي، په پولیسو کې دنده ترسره کوي، طبعا هغه کور مکمل ټول ورسره پولیس دي. نو ګټه او دستاور د دغه همدغه دی چې عام خلک هم خپله د پولیسو رول ترسره کوي په هره ساحه کې چې مشکوک سړی وویني، په هره ساحه کې چې دښمن تحرکات وویني، دفعتا د پولیسو سره تماس نیسي. پولیس یې په هغه لحظه باندې هغه منطقه کې اجرا ترسره کوي. دښمن یا ګیروي او یا د ساحې څخه دښمن فرار. بل په ناوې ولسوالۍ کې د کومو امنیتي ارګانونو سرتیري موجود دي؟ دلته د اردو ملي 2 کنډکه زما سره شته چې یو د کنډکي 4 په نامه باندې او یو د کنډکي اول دی، مربوط د اولې لیوا د 215 میوان کوري اردو مربوط دي. او خپله د ناوې پولیس دي چې په هغه کې یو تعداد ملي پولیس دی او یو تعداد مالي پولیس دی. نور ځواکونه زموږ سره نشته. د مخکې هم دا پوښتنه وسوله چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي څنګه ده؟ په ځینو ولسوالیو کې له محلي پولیسو ډېر شکایتونه کېږي. هغوی یا داسې چې په ولسي ځورونو تورنې یا په ظلمونو تورنې او یا نور شکایتونه ترې کېږي. په ناوې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو چلند او برخورد له خلکو سره څنګه دی؟ اصلا په یو ساحه یا په یو منطقه کې چې نظام قایم وي، هلته دولتداري او هلته حاکمیت دا ستونزه نه پیدا کېږي. نو په خاطر د دې چې اوس د ناوې ولسوالۍ ملي پولیسي، مالي پولیسي، صرف د ملي پولیسو او د مالي پولیسو تر مابین د یوې اشې ته په واسطه چې مالي پولیس اشه نه لري، ملي پولیس اشه لري.
نور بیا په دغه فرق باندې پوه نه شي چې دا اوس د کومې خوا سره روزل کېږي په کومه لار باندې چې ټول تر یوې کومندیان لاندې دي لکه تسبیح په یوه تار باندې پرېودلي دي عیانا په هره ساحه کې په هره منطقه کې چې هره ستونزه پېښ شي دا فرق نه کېږي که د ملي پولیسو پوستې هلته نږدې که د مالي پولیسو نږدې هغه د ستونزې ته په هغه لحظه باندې ځان رسوي. دا خو د دوی امنیتي دنده ده. بلکل. زما پوښتنه داسې شوې چې له ولسونو سره د دوی چلند څنګه دی؟ ستونزه نشته، مشکل نشته، ځکه چې په دې خاطر باندې چې محلي پولیس جوړ شوي د دغه ولسو څخه دي، د دغه خلکو څخه دي. په ضمن کې مې درته وویل چې ملي پولیس هم د دغه ساحې خلک دي، د نورې منطقو خلک نه دي. نو څنګه به ستونزه چې یو سړی خپل پلار ازاروي، یو سړی خپل ورور ازاروي، اوس په نورو ساحو کې چې هلته د مشکلاتونه ایجاب شوي دي، دغه شوي دي، طبعا ما ډېرې لیدلي دي چې راځي مثلا یې د ناویه د سر خلک یې وظیفه په سرخودش کې ترسره کوي، نو طبعا د سرخودش د سړي احترام د سر خلک بیا نه لري. او اوسني ځوانان دي، ځوانان خو تاسو خپله پوهېږئ چې هغه نوې انرژي ده، نوې دغه سره بیا دا فکر او دا سوچ نشته ورسره چې دغه د سرخودش سړی خو هم زما اکا دی، زما د وطن دی، زما عزیز دی، زما وطنوال دی. او ستونزه یې بیا مشکل یې همدا دی احمدي صاحب چې دا نورو ولسوالیو کې بعضې ساحو کې په ګوته کوم بیا نه چې کومه ساحه ده خو هغه د دوی خپل کار دی. زه بعضې ولسوالیو ته تللی یم په حیاتۍ باندې، هلته د ولایت د رهبرۍ د خوا څخه زه تللی یم په هغه ساحه کې ما هلته بررسي کړې ده، ما هلته معلومات ترسره کړي دي. هلته یو بانډونه جوړ شوي دي، هلته خودسرانه پولیس جوړ شوي دي، هلته که معاش توزیع کېږي، هلته که یو امتیاز راځي، هلته که یو پلان جوړېږي د دښمن په مقابل باندې، هغه داسې هر تقریبا د یو قومندان پر ځای باندې 10 قومندانان دي. مشکل یې همدغه دی چې بس دغه 10 قومندان هم راځي په یو پلان او په یو دغه باندې به کار سره کوي، د هرې وسه به جلا جلا نفر غوښتول کېږي، هغه به د هغه سړي په قومندان باندې وظایف ترسره کوي. که هغه سړی نه وي قومندان نشي کولی چې هغه سمه ده. په 1494 کال کې په هلمند کې د خیالي پولیسو خبره پر مطبوعاتو ډېره ګرځېده. دغه د خیالي پولیسو مسلې دلته کوم اغېز اچولی دی او دلته ستاسو تشکیلات پوره دي که نه دي؟ موږ په خپل تشکیل کې هېڅ ستونزه نه لرو، زموږ تشکیل ټول منظم دی، لکه په 4 درې نویم راځه تر 5 پورې زموږ تشکیل چې کال په کال باندې راغلی دی. صرف یو نفر تفاوت د 4 او د 5 تر مابین پخوا زما د ناوې ولسوالۍ 216 نفره ملي پولیس وه، شش کال 215 وه، یو نفر یې تغیر وکړي، ځکه چې هغه نه پوهېږم چې په کوم اساس باندې و، هغه زموږ د لوډپروفو چارواکو وظایف دي چې سره کوم دوی لازم ګڼي موږ به هغه ترسره کوو. نور ستونزه موږ هېڅ نه ده پیدا کړې. مالي پولیس په محلي پولیسو کې هم نشته؟ نه، مالي پولیس مو هم 350 مخکې هم تشکیل و، په 2 کال کې مو د مالي پولیسو تشکیل 300 و، په 4 کې 350 سو، تر اوسه پورې هم 350 دي. بلې په هلمند کې تل مدام امنیتي ځواکونه یا د هغوی مسؤلین په دې تورنې چې امنیتي سنګرونه یا پوستې یې سمې نه جوړې کړي، غیر مسلکي جوړې کړي، او بیا دا ادعام کېږي چې کله د دوی مخالفین حمله باندې کوي، دوی د دفاع یا د محاربې دپاره کوم ځانګړي ځایونه نه لري، نو بیا په دې خاطر باندې چې هغه پوسته هم له سقوط سره مخامخ شوي. ناوه کې او هغه سرحدونه چې ناوې له نورو ولسوالیو سره ساتلي دي، دغه برخه یې څنګه ده؟ ناوې احمدي صاحب که ته چیرې وخت ولرې زما سره ولاړ شې خط پر پوستو باندې زه وګرځوم، تا ته خپله تجربه ترلاسه کېږي. واقعا هم پخوا به دا زموږ بعضې مسلکي خلک چې دلته راځي زموږ سره کښېني، نو هغه د ظاهرشاه بابا په وخت کې او یا په نورو حکومتونو کې به داسې وو چې عسکر به یې بېکاره نه پرېښوي. یعنې دا بیخي یو متل و چې عسکر که دې بېکاره کوي ودې دراوه، که نور کار نه و دروازه په وتړه، دروازه په خلاصه کړه. دا د دې په خاطر باندې نه و، دا د دې په خاطر باندې و چې عسکر باید ځان وساتي، عسکر باید ځان ته متوجه شي. ولې که بېکاره شي تل مدام به په وطا کې دغسې پروت وي، دښمن به د دغه بېکارۍ څه استفاده کوي. نو احمدي صاحب ما د ناوې په ولسوالۍ کې تر خپله وسه تر خپله توانه پورې زما سربازان زما سره پروژه دي، زه پوسته پر پوسته باندې ګرځېدلی یم. هلته موږ بنداشتونه جوړ کړي دي، هلته پټې موزې موږ جوړې کړي دي، هلته ښه ودانۍ موږ جوړ کړي دي په خپل توانایي باندې. نو دښمن څو ځلې دا زموږ پر پوستو باندې حمله کړې ده. یوازینی لامل همدغه دی چې موږ دغه بنداشتو څخه استفاده کوو. دښمن چې حمله وکړي برته د خپلې حملې سره ناکامه ولاړ شي، تلفات هم دښمن وویني، ضایعات هم وویني.
ولې کامیابي نشي ترلاسه کولی. یو بل دښمن د یو بل شي څخه کار اخلي چې هغه د یو نوي تخنیک په کار باندې اچولی دي، خو هغه پر موږ باندې اغېز هم نه کوي، لکه د شپې دربین پر موږ باندې تاثیر هم نه کوي. د هغه په مقابل باندې موږ نور بیا تخنیکونه دي چې هغه هم په کار باندې اچولي دي. دوی هر څه هلې ځلې وکړي. تقریبا 3 ورځې مخکې د شپې پر 10 بجې باندې زموږ پر 3 پوستو باندې دوی شدیده حمله وکړه. د هغه حملې په نتیجه کې چې تقریبا 8 نفره دښمن تلفات ولیدي او 15 نفره یې زخمیان ولیدل. وروسته معلومات بیا هم راته راغی، خو زه هغه یې تاییدوم چې 12 نفره مړه سوي دي، خو 8 نفره چې تلفات په یو کیته کې یو دم وویني، هغه د دوی تر ډېره غټه ضربه ده. دغه تلفات له موږ پر موږ شا باندې تللي بیا پر مخ تاسو د شپې د دوربینونو خبره وکړه. ستاسو د معلومات پر بنسټ د دولت وسلوالو مخالفینو هغه بریدګر و چې د شپې له مخې جګړه کوي. بالکل دغه عملیات د شپې دربینان چې ګرځي هغه د شپې لپاره دوی یو د سرې کیتې په نامه باندې یو کیته جوړه کړې ده، خو هغه سره وځپل سوه، څه په مرجه کې وځپل سوه، څه په باباجي کې وځپل سوه، څه دغه و چې د ناحیې پر خط باندې له منځه ولاړه. چندانې اوس څوک پاته هم نه دي. دوی د پرمختګ خلک بیخي شته نه، او بل یو بل تشویش د دوی په مابینځ کې خپله پیدا سوی دی چې هغه موږ یو استخباراتي کار په مخ باندې اچولی دی چې په مخ باندې وړی دی. دوی خپله یو په بله سره مخالفین سره دغه دي. نو تشریح په دې خاطر باندې نه کوم چې هغه پټ راز دی، باید موږ یې د ځانه سره وساتو. سمه ده. نور ځینې وختونه داسې چې خپل مشران ملامتوي چې یا موږ ته کومک نه راکوي یا موږ ته مرسته نه راکوي، که موږ باندې جګړه روانه وي غږ مو څوک نه اوري، خوراکي توکي نه راته راکول کېږي، پوځي توکي نه راته راکول کېږي. ستاسې په مشرۍ باندې د نوي پولیس په دې شیانو کې څنګه دي؟ دا چې زه درته وایم دا بشرنۍ پر لارې باندې چې د دې خاصه زه پر بعضو پوستو باندې خپله معلومات وکړي، پوښتنه وکړي چې پولیس تر کومه اندازې پورې ما یو کار په کار باندې اچولی دی. یو زه درته وایم په هره پوسته کې د وزارت څخه چې موږ ته کومه تابلو جوړه شوې ده، د هغه تابلو له مخې څخه ما یوه کافي مکمل په هره پوسته کې زړه چې د هر سرباز عشا مکمله معلومه ده. معاش خو یو وخت دی چې په وخت و زمان باندې هر سرباز ته د خپلې څوکۍ له مخې څه ورته ورکول کېږي د استکاک د رویه څخه هغه راځي دلته وړي. او عایشه چې موږ د کونانۍ د امنیت د مقام سره راوړو، دلته بیا موږ خپله لوجستیک لرو. د لوجستیک له مخې سره د تابلو له مخې سره هغه عایشه توزیع کېږي هرې پوستې ته هر منطقې ته. او ډوډۍ چې ده موږ ټوله د ټولې ولسوالۍ ډوډۍ دلته نانوایي لرو چې هغه مو پولیس پیدا کړي دي چې هغه خپله نانوایان دي. ډوډۍ دلته دغه ځای څخه پخېږي، بیا د هرې پوستې استحقاق د دغه ځای څخه د تابلو له مخې څخه ورکول کېږي. څو ورځې مخکې داسې اوازې ترلاسه وله چې په ناوې کې 2-3 پوستې پر ځینو ساحو باندې له هغو کسانو څخه چې هلمند ته د نیش لپاره راغلي وو د هغو څخه پیسې اخلي یا زوري یا نور شیان کوي. دغه خبره تاسو منئ؟ اول خو زه دا درته وایم محمدي صاحب د ناوې په ولسوالۍ کې ما خپل د ټلیفون نمبر عامو خلکو ته ټولو ته د هر چا سره ورسره هم دی، د هر چا سره ورسره دی، که موټروان دی، که بزګر دی، که زمیندار دی، که دکاندار دی، د هر چا سره زما نمبر ورسره شته. اول څوک تر اوسه ماته درېدلی نه دي. دویم دا د دښمن یو تبلیغ دی، د عملیات توانایي نه لري، نشي کولی چې پر ناوې باندې کامیابه شي. دوی خپل زور ووهه، هڅه یې وکړه، دا یې هېڅ نسله کولی. دوی کوشش کوي چې د ناوې ولسوالي په څه ترتیب بدنامه کړي او په څه ترتیب دلته د ناوې په ولسوالۍ کې دوی درس پیدا کړي چې د خلکو او د دولت تر مابین دوی درس پیدا کړي. د دغه درس له امله څخه دوی استفاده وکړي چې د ناوې په ولسوالۍ کې تخریبي عمل ترسره کړي. سمه ده. ګرانو کتونکو دې برخه کې یو لنډ ځنډ لرو، بیرته راستنیږو. بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی قومندان صاحب، دلته مو له ولسي دولتدارۍ سره روابط څنګه دي؟ له ولسوال صاحب سره، له حقوقي له قضایي له څارنوالي دغو نورو ادارو سره دغه اوضاع که لږ روښانه کړئ. جناب احمدي صاحب، دلته موږ هر سړی په خپل وظایف باندې د هر چا کوم مسلک چې و هغه په خپل مسلک باندې ډېر ښه مهارت لري. هېڅ څه نه دوی ولې یو کار کوو په اوته کې موږ یوه جلسه لرو چې خپله جلسه د ولسوال صاحب تر رهبرۍ لاندې ترسره کېږي. یو د بل په مسلک باندې مداخله نه کوو. کله چې یو د بل په مسلک باندې مداخله ونه کړې ستونزه منځته نه راځي. هر سړی په خپل د مسلک سره خپل هغه د احمدشاه بابا یو دغه دی وایي د خپلې کمبلې سره سړی باید پښې سمې وغځوي. نو موږ د خپلې کمبلې سره پښې سمې غځولې دي.
ولسوال صاحب په نظامي بخش کې مداخله نه کوي، زه د ولس په کارو کې مداخله نه کوم. قاضي صاحب خپله قضا مخ ته وړي، مدیر صاحب د حقوق خپل حقوقي مسایل دې مخ ته وړي، څارنوال صاحب ته کومې دوسیې چې د دې ځایه څه ورځي هغه خپله څېړنه دقیقه ترسره کوي. په وخت و زمان باندې دوسیې د جنایي سوه څارنوال ته ورځي، د څارنواله سوه قضا ته ورځي، هغه خپل وظایف ترسره کوي. نو زموږ ته مابین هېڅ ستونزه دا نه ده راغلې. ما ته بیخي داسې فکر راولاړ شي، سوچ ویسم چې وایي په پلانکي منطقې کې د ولسوال او د قومندان تر مابین مشکل دی، او د قاضي صاحب او د قومندان تر مابین مشکل دی، یا د قاضي صاحب او د څارنوال صاحب تر مابین مشکل دی، یا د څارنوال صاحب او د مدیر صاحب د حقوقو تر مابین مشکل دی. والله ماته داسې تعجبه معلومه شي چې ولې ستونزه څه ده. هر څوک باید خپل وظایف وپېژني. بله، دلته که فرضاً د ولسونو له ادرسه تاسو ته کوم شکایتونه یا عریضې راځي، معمولا کومې ستونزې ډېرې؟ دلته یوازینی چې بعضې عریضې راځي، بعضې معلومات دلته موږ ترلاسه کوو، هغه یوازې دا د پلې او د پنډلي تر منځ دا لامل یوازینی بېسوادي ده. ولې نوي ځوانان چې اوس راپورته سوي دي، پخوا دا مخکې تقریبا داسې په 2000 او په 1900 کال کې هم زه دلته وم، هلته جنایي پیښې ډېرې وې، جنګ و جګړه و دا تر ماوزې. اوس هغه جنګ و جګړه تقریبا په میاشت کې هم موږ ته یو دانه نه راځي. په میاشت بیا هم چې راشي یا اتیا کلن جنګ کړي یا د 40 کاله یي. ولې دا نوی نسل چې اوس راپورته سوی دی، تعلیم او تربیه ترلاسه کړې ده، د دې جنګ معنا دی لیدلی، هغه په یو خبره باندې پوه سوي دي. بله، په ناوې کې داسې ادعا هم کېږي چې فرضاً دولتي مځکه غصب سوې ده، یا ځینو زورواکو نیولې ده، یا ودانۍ باندې جوړې کړي دي، یا کښت کرونده په کرلې ده. ستاسې معلومات څه دي او په دې برخه کې مو کوم اقدامات هغه یوازینۍ دښتې سیمې دي. دا هر چا ته تر لمر سپینه معلومه ده چې یوه ساحه د شوشرک ساحه ده چې هلته مځکې لاندې سوي دي، او دا په اوس کې نه دي، دا تقریبا 10 کاله مخکې لاندې سوي دي د شوشرک ته. او یوه د تاریخ ناور ساحه ده چې هغه په د طالب په حکومت کې دا لاندې سوې ده. دا څو ځله موږ د دې په مورد باندې ولایت ته ګزارش ورکړی دی، مکتوبونه مو دې ځای استولي دي، تر اوسه یې په اړه باندې چا کم دغه نه ده کړی. او داخل شنې ناوه کې موږ دلته داسې مځکه نه لرو. بل که دغه دشتي ساحې فرضاً غصب سوي دي یا ځینو خلکو ودانۍ باندې جوړې کړي دي، او څه فکر کوئ چې هغه اوس هم دغه ساحې د دولت او وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ستاسې لپاره کوم امنیتي چلنج دی که نه دی؟ ولې نه، ولې نه. دا اوس ستونزې سته. دغه د شوشرک ساحه چې ما د شوشرک پر سر باندې زموږ پوستې سته، خو شوشرک زموږ تر تسلط لاندې دی. مګر خو په بغل کې شنغزک دی، شنغزک د دښمن په لاس کې دی. تاریخ ناور چې کومه ساحه په ناوې پورې مربوط، دا ساحه په موږ پورې، دا ساحه زموږ تر تسلط لاندې ده، مګر و بغل ته یې خو د ستیف مرجع پرته ده. دا خلک ورځي، دا د تاریخ ناور کومه ساحه چې په موږ پورې مربوط ده، یا د شوشرک ساحه چې په موږ پورې مربوط ده، ورځي په پټه باندې د دښمن په بغل کې اوس هم ولاړ دي. خو څو واره موږ دولت ته ویلي دي چې دا مځکې باید یا د خلکو څخه واخیستل شي او یا په د خلکو په شکایت شي. سمه املاکي نقشه باید پر دې باندې دغه شي، پر دې باندې ګورکي باید وشي، د خلکو ته ورته ورکول شي. دا خلک که په دغه پوه شي چې دا مځکه زما کېږي، د جنګ هم لاس اخلي، او یا یې کلوخ ته دغه ځای څخه په شا واخیسته شي، ودانۍ یې ونړل شي، ایسته شي، هم مشکل حلېږي، برته هغه دښت پاتې شي. بالکل. په ځینو ولسوالیو کې یا فرضاً په ټول افغانستان کې په ولایتونو کې دلته اوس دا معمول ګرځېدلی ده چې پارلمان، مشرانو جرګه یا ولایتي شورا یا ځینې نورې ادارې، ولسي ادارې، دا د امنیتي ارګانونو په چارو کې مداخله کوي یا د ولسي دولتدارۍ کې مداخله کوي. دلته یې مداخلت څنګه تاسې ارزوئ؟ خو ستا دا ستونزې ستا دا ستونزې عموما په افغانستان کې ستا، دا یوازې داسې نه دی چې اوس زه درته وایم چې په ولایت کې دی او یا په ولسوالیو کې دی. دا ستونزې ستا راځي. داسې ډېر وختونه راغلي دي چې بعضې جرمونه دي دلته ترسره سوي دي، خلکو زنګونه ولیدي، خو بیا هم یا د احترام په خاطر باندې او یا د فشار په خاطر باندې چې کله داسې وخت بیا راغلی دی چې هغه ستونزې ته د حل لاره نه پیدا کېږي. موږ مجبوره مکلف، قانون موږ ته اجازه نه راکوي چې هغه ستونزه د حل لاره پیدا کړو. هغه موږ جدي کړې ده، هغه موږ تر څارنوالیو پورې رسولې ده. خو بعضې خلک بیا داسې پورته سوي دي چې هغه نارې ترې وحده پورې ویلي دي، مګر اصلا چې موضوع ته هغه زموږ مشران په جریان باندې خبر سوي، بیا ورته هغه ته قناعت ورته ورکړی چې وروره د دې لامل دغه و، د دې ستونزه ده، هېڅ امکان نه درلود چې دا پرمختګ سوی. دا ستونزې سته، خامخا سته. د شپې او د ورځې ګډې امنیتي ګزمې مو سته؟ بالکل بالکل. هم سیاري ګزمې موږ لرو، هم پیاده ګزمې موږ لرو. په هر مختلفو ساحو کې هلته موږ کمینونه لرو. د شپې خو لا ګزمه هېڅ معنا نه لري. د شپې باید
په مختلفو ساحو کې نن په عینه کې کمین ترسره شوی، بله ورځ په خسرآباد کې کمین ترسره شوی، بله ورځ په سرخودج کې باید کمین ترسره شوی. نو په داسې شکل باندې موږ هلته خپل پلان جوړو. دا اوس هم د نقشې له مخې څخه که چیرې د نقشه وینې، دا زموږ د کمینو ځایونه دي. 24 ساعت موږ ته نقشه پرته ده. پر همدغه نقشه باندې موږ پلان سره جوړوو او تواره پلان جوړوو چې هدفونه معلوموو چې په دغه هدف کې باید موږ هلته کمین ترسره کړو، په دغه منطقه کې باید موږ کمین ترسره کړو، په دغه نقاطو کې موږ کمین هغه کوردینات دا په تن موږ مخابرات ورته شفر کوو. مخابره د خپل لارې سره وزارت په جریان کې اچي، زه امنیت قومنداني په جریان کې اچوم، اردو لیوا په جریان کې اچي، لیوا به کلي اردو په جریان کې سلسله تر وزارت پورې. بله، د پوځي توکو د نشتوالي خبره هم په ډېرو ولسوالیو کې کېږي. تاسې خو به نه یاست ورسره مخامخ؟ یا الحمدلله زه خو اوس دا ګړی ستونزه نه لرم، مشکل نه لرم. موږ ته په کافي اندازه مهمات رسېږي، په کافي اندازه سلاوي لرو. څه چې د تشکیل له مخې څخه دولت موږ ته لازم ګڼلی هغه زموږ سره اوس هم شته، ستونزه نه لرو. د ولسي مشرانو او ځوانانو سره ستاسې روابط څنګه دي؟ راځي دلته سرکشنو موږ دلته یو اسټوډیوم په نامه باندې د مکتب په بغل کې یو ځای لرو. دلته د ګیم میدان دی. ځوانان اکثره وخت راځي دلته خپل هر مازدیګر او بیا په 8 یا په 10 ورځو کې دوی یو پروګرام لري چې هغه د سرخودس خلک د عینکه سره مسابقه کوي د ګیم او یا د نورو داسې مختلفو ساحو. او دوم موږ د معرف په خپل مابینځ کې هلته موږ رقابت سره لرو چې په خپل مابینځ کې معرف سیالي سره وکړي، یو د بل مکتب سره شاګردان سره راوغواړو سرکشنوي یا سره دغه کوو. یا دوم زموږ مدني ټولنه فعاله ده. زموږ مدني ټولنه په 10 ورځو په 15 ورځو هغه خو بیا د دوی په دغه پورې اړه لري. دا موږ سره راغونډېږو سرکشوي ځوانان او قومي مخور سپین ږیري راځي سرکشنو درې. موږ په څنګ کې ټولنیزه شورا لرو، ټولنیزه شورا او تواره جلسه لري په خپل مابینځ کې چې یوه یکشنبه او بله یکشنبه راځي سرکشني د خلکو ستونزې د خلکو مشکلاتونه هر سړی خو. او دا ټولنیزه شورا تقریبا زموږ 43 نفره ده. ټولنیزه شورا دلته په ناوې کې څه ډول رول لوبولی دی؟ مثبت که منفي؟ یا مثبت دی. ستاسې سره روابط څنګه دي؟ بالکل جوړ دي، هېڅ ستونزه نه لرو، هېڅ ستونزه نه لرو په مابینځ، هېڅ مشکل نه لرو. او بل د مسلکي پولیسو خبره ډېره کېږي. په ناوې کې پولیس مسلکي دي؟ بالکل. زموږ ملي پولیسو د ناوې په ولسوالۍ کې چې موږ کوم سربازان لرو هغه ټوله اکاډمي ترسره کړې ده، تعلیم او تربیه ترسره کړې ده. د مالي پولیسو په حساب باندې تقریبا موږ یو تعداد نفر لرو چې هغه ما د امنیت قومندانۍ څخه درخواستي وکړه، د وزارت ځانګړی هیات راغلی و، دغسې مې درخواستي وکړه چې موږ ته باید دلې په ناوې ولسوالۍ کې استادان راکول سي او موږ دغه یو صنف دلې پرانیسو او دلې په د ناوې ولسوالۍ کې د ورځې د خوا څخه خپل تعلیم ترسره کړي او د شپې د خوا څخه په خپلو سنګرو کې دا کار شوی دی؟ نن یې ما اشاره وایستله سره ترلاسه مې کړه، شاید په دا 2 ورځو کې افتتاح هم وشي. ولسمشر کله چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ پیښه وسوله د دولت د وسلوالو مخالفینو په اړه باندې یو روښانه دریځ غوره کړي او دولت خپله تګلاره بیخي بدله کړله. دغه حرکت یا دغه ګام پر تاسې خپله باندې د یو نظامي په سلو کې موږ ته 100% مورال راته راکوي. زموږ د هر سرباز څخه چې پوښتنه وکړي د هر سرباز هغه وایي سینه به سپر کوم، د دښمن په مقابل باندې به په زغرده باندې خپل وظایف ترسره کوم. یعنې مخکې مثلا په 1994 کال کې کله چې په هلمند کې جګړې تودې شولې داسې شکایتونه کېدل چې امنیتي ځواکونه یا سرتیري د مورال یا د روحیې له مخې څخه له لوري کمزوري شوي دي. دغه کار چې کله وسو مثبته نتیجه ورکړې؟ واقعیت احمدي صاحب دا واقعیت و. زه خپل جریان درته وایم په 4 کال کې ما ډېرې داسې دوسیې درلودلې چې بعضې خلک ما ګیر کړي وو، د اسنادو د ثبوت سره مکمل ته سپارلي وه. دغه ځای څه تر ما د مخې ایله سوي دي. علت یې هم دا و. نو دا پولیس یا د امنیتي ځواکونه چې مایوسه وه، مایوسیت یې هم دغه و چې وروره زه په سنګر کې ناست یم، زه د دښمن په مقابل باندې مې خپله سینه سپر کړې ده، زه دښمن ګیر کم تر موټیه ګیر کم تا ته یې درولمه د 5 روپو په مقابل باندې برته ایله شي. واقعا دا سړی مایوسه کېږي. پخوا به مې یو دښمن درلودی، خو طبعا به د هغه کس چې زه یې ګیروم زه یې هلته لوړ مقام ته سپارم او هغه برته رایله کېږي، یو مې هغه مدعي سو، څو به د هغه دوستان یې. یعنې ورځ تر بله مدعي زیاتېدی، دغه دښمن زیاتېدی،
علت هم دغه و چې ګیر به سو برته بیرسو کستان به چې فشار پر دښمن باندې رالی کستان بیا ځان په لاس درلودل. ولسمشر د ملي امنیت په ځانګړې غونډه کې امنیتي ځواکونو ته امر کړی و چې هر چیرې مو خپل دښمن ولیدي ویې ځپئ د هوا له لارې د مځکې له لارې. دغه اقدام پر تاسو څومره تاثیر وکړي؟ دښمن یې ګر سره ختم کړی دی. ما درته وویل چې دې موږ ته دومره مورال تر کړی دی دومره مورال ته چې موږ هیڅ پروا اوس نه لرو. زه به تا ته په یقین سره باندې ووایم دا دښمن هغه دښمن دی چې د پردیو د لاس د پردیو د خوا څخه حمایه کېږي د پردیو په لمسول باندې راځي خپل پاک افغانان پاک خاوره ناولې کوي او خپل خور خپل ورور خپل کوچنی ماشوم دا جړي دا د افسوس ځای دی. آیا داسې څوک ستا په دا ټول افغانستان کې داسې یو عالم ستا چې ماته دغه مسله راکړي چې په دغه اساس باندې په افغانستان کې په دغه مسله باندې ستا مرګ روا دی؟ صرف چې زه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ووایم. احمدي صاحب ما دیني سبقان هم ترسره کړي دي ویلي مې دي چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي د هغه مرګ هېڅوک نشي روا کولی هېڅوک نشي روا کولی مګر دښمن د 5 روپو په مقابل باندې د پردیو په لمسول باندې راځي. آیا ته دغه ته سوچ وکړه دغه ته فکر وکړه ستا په تاریخ کې ستا په افغانستان کې تا تر اوسه داسې پاشا توب لیدلی دی؟ ورسه د پاکستان رنډۍ خانې سیل کړه پر یوه طرف باندې مسجد دی پر بل طرف باندې مکتب دی په مابینځ کې رنډۍ خانه ده پر هغو جهاد نه دی روا په کال یې مخ پر قبله باندې درېدلی نه دی په خپل ژوند کې یوه روژه نیولې نه ده چې پوښتنه ځینې وکړي چې ولې روژه نه نشي وایي زه زخمي معده یم. آیا په اسلام کې هم دا شته؟ سمه ده. دا چې د خپرونې مو وروستۍ شیبې دي له ولسه له خلکو څه پیغام دی کومه خپله ځانګړې وینا دولتي چارواکو ته مشرانو ته لري یا څه لرئ مهرباني؟ یوازینی مې و امنیتي ځواکو یا دولتي لوړپوړو چارواکو ته همدغه ده چې تر خپل مابینځ همغږي تر خپل مابینځ یووالی او د هغه بیچاره عسکر چې هغه په سنګر کې ناست دی هغه خپله سینه خپل سر د دې خاورې دپاره قربان کړی دی د خپلو لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله و ارزو ده چې د هغه پوښتنه باید وشي د هغه معلومات باید وشي پر هغه باندې رحم او شفقت وشي او هغه ته مورال ورکول شي. دا چې نه چې زه په دفتر کې ناست یم یا خیر کنډیشن راته چالان دی او د هغه د حاله نه خبره یم کوشش دی دا وکړي باید د هغه د حاله خبر سي د هغه د حواله سم معلومات ترلاسه کړي. دوم په کومه لحظه چې په وخت زمان باندې زموږ راپور ورسیږي هغه دې تر خپلې مرجع ژر تر ژره رسیږي هغه دې ترسره کېږي. دریم راځم د عامو خلکو په باب باندې افغانستان زموږ دی موږ افغانان یو موږ تاریخ لرو په نړۍ کې باید موږ بیا یو ځل داسې وځلیږو هغه نه اهله دښمن ته بیا باید یو ضربه ورته ورکړو چې هغه زموږ کور ورانوي هغه زموږ ژوندار شی دی هغه زموږ خور شی دی هغه زموږ بچی شی دی. لکه څنګه چې خلک دې نور ولس دې واوري لکه څنګه چې د ناوې ولسوالي ولس په کلکه په ایماندارۍ باندې زما تر شا ولاړ دی دا هر چاته تجربه ده دا هر چاته معلومه ده نور خلک دې همدغسې وکړي د خپلو امنیتي ځواکو تر شا دې ودرېږي په کلکه دې ودرېږي و همدا نه مانه چې اکه پکه زما سره سلا په اوږه کې واخه په خپل کور کې اوسه د خپل کور په یردار اوسه. سمه ده ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو ځانګړې مرکه مو چې د ناوې ولسوالۍ د امنیتي ولسي ټولنیز او نور مختلف وضعیت په اړه باندې چمتو کړله د سمونمل ښاغلي احمد شاه سالم سره د ناوې له امنیه قومندان سره پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا د خدای په امان. ډېره مننه. تشکر. مننه. شکر.